السلام علیکم ملګرو، زه یم شرمان خان. د واړه اختر روان دي، د 3 ورځې ته پاتې دي او واړه اختر کې د منځه نه مخکې د څه عمل سنت عمل پکار دي او مولانا اختر علي صاحب ډېر ښایسته بیان کړی. تاسو دا وګورئ او مخکې ملګرو سره یې شریک کړئ او د ویډیو کمنټ کې ماشاءالله مولانا اختر علي صاحب ته ولیکئ. وړوکي اختر مونږ نه مخکې یو څو څیزونه سنت دي ښه ځان پوه کوي، خپلو بچو وغیره ته هم وښایه ښه غیر چاپېره څومره انډیوالان دي یا کو په مسافرۍ دي او کو په کور کې دي یا زنانې دي وغیره دا زده کوي خپلو بچو ته وښایه ښه جنابو. د وړوکي اختر د مونږ نه مخکې یو څو څیزونه دا سنت دي. لاولنې سهار وختي پاڅېدل، مشران له پکار چې د خپل ټول کشران څه کوي د اختر په ورځ سهار وختي پاڅي صحیح ده، ځکه په دغه ورځ انسان استودي او دا بعضې خو پکې نور هم پرې راوخیږي د الله بندګان نور هم د باندې راوخیږي په داسې ورځ خو ظالمه جوماتونه خوند کوي د نعتونه لګېدلي خوشبویانې وغیره. نو ټول نه مخکې څه سهار وختي پاڅېدل. مسافرو له پکار چې په دیرو کې سهار وختي پاڅي ښه اګو دنیا په هر یو ګوټ کې یوازې کور نه دی، دغه دیرې ستاسو کورونه دي جناب وختي پاڅېدل. دویمو نوی کپڑے اچول، نوی یا زړې کو زړې مې د چا زړې کله نو جناب پاکي کپڑے پاکي وینځي ښه په دغه ټیم کې ګوره شیخي موردی بیا خوند نه کوي چې بس زړې پړې وغیره خو دې خو دا خواسم خوند نه کوي. خو بهر کې دویم څه دي نوی یا پاکي کپڑے اچول، کو نوی کوالټي پاکي کنه نو کو زړې مې هغه وینځي خسته پاکي دا کپڑے اچول صحیح شو. درېمو خوشبو لګول، الله اکبر خوشبو اچھا سره خوشبو ټول باندې ومګي دا موږ سنت سوکتره یو څو زونه برات کینه پاره کې اوسره پای کې خوشبو د خاج سوک درکې کنه نو خوشبو به ځان نه بس خیر سره خان نسل چې نه 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 دا واغه خو دې خو ډایرکټ په خوشبو اخلي صحیح شو. سلورم پکې سره د خوشاله اظهار کول، دا مونږ چې مبارکي وغیره په جمعات کې نه د پکار غوډې د پر خپل حساب دی به ان شاء الله نیکسټ ویډیو په دی باندې سازوم. خوشاله اظهار کول یعنی په دغه ورځ کو ډیرم سخت انسان کنه نو د تندینا ربړ مسازه وسیدا چې دا کوتون دی بکرا اوستي یا غزنه تم ما چې دغه ټیم باندې غوسه مکوا په دغه ټیم کې سم داسې د خوشاله اظهار کو مبارکي ورکو یو بل میلاوي کې په خیراله کوي وغیره سیدا یو بل دعوتونه کور دا ټول به خوشاله کې راځي. بلو دا وړوکی اختر نه مخکې خوراک کول، خوراک نه دی خوراک کول. ګوره په غټ اختر کې به د غټ اختر چې کومه غوښه ده په هغې باندې خوراک کول دا سنتي خبره ده که نه. او د وړوکي اختر نه مخکې خوراک کول چې اسکل وغیره هر یو شی چې که نه تاسو کوئ کو هګۍ او وغیره چاولي ماولي هر څیز په علاقو کې بیا چاولي چرګ مر پکې واچي که نه نو د وړوکي اختر نه مخکې څه کول خوراک کول صحیح شو. او بلو مونږ نه دی مونږ د کلي نه بهر کول. ګورئ ښه نبي اسلام په مدینه منوره کې څومره ټایم تېر کړی چېرته مدینه منوره په جومات کې مونږ نه دی کړی ښه سره کې څومره غټو یو خو بهر به ځو چونکې اوس هغه بهر ځایونه په آبادو کې راغلي شړ ځایونه نشته او نه بهر چېرته غټ ځای څوک چاله ورکوي. بهتره ده چې عیدګاه کې مونځ وشي ښه بغیر ضرورت په خپلو جوماتونو کې مونځ کول دا مکروه تحریمي دي. عبدالمختار کې لیکلي په خپله بیا وګورئ صحیح شو. خو بهر کې چونکې نن سبا خو دغه دی هغه ټول ځایونه پکې راغلي دي په آبادو کې نو اوس خو عذر دی اوس خو څه نشته صحیح شو. بله خبره اووم څه دی په یو لار باندې جمعات تتلل او په بل لار باندې راتلل دا د نبی اسلام سنت ښه یعنی مثال کے طور پر جمعات ته یوازې سي لری لار د پاغي لار شه او بیا چې کله راځي په خپل لار باندې راشه نو لارې بدلول هم دا سدي دا سنت دي ښه. نیکسټ ویډیو چې د اختر مونځ به څنګه کې هغه هم درته هم بیا کوم. صحیح د اول نه سهار وختي پاڅېدل، دویم نوی یا زړې خو پاکي کپړې اچول، دریم خوشبو لګول، څلورم د خوشحالۍ اظهار کول، پنځمو د مونځ نه مخکې څه خوراک کول او شپږمو چې په یو سیټ باندې لاړ شي په هغه سیټ باندې لاړ شو په بل سیټ باندې سوکه راشه ښه بل پکې ما څه پاتې شو بهر کې دا مال راځي بیا ملګري وایي نشته خو داسې مولي صاحب له نه ورځي که نه بړه مال نه راځي چې تاسو یې زده کوئ ستاسو د وجې مونږ هم یې زده کړو ښه صحیح انشاءالله د دې اهتمام دې مونږ کوو ښه. نو که په یورپ کې په پوره دنیا کې په هر ځای کې دي که مسافر دي که خپله فیملیانو سره دي که پاکستان کې دي که افغانستان کې دي څومره پښتو باندې پوهېدونکي کسان دي نو برای مهرباني دا ټوله ویډیو څوک شیر کړئ ستاسو پکې چې یو کس دا عمل وکړو که نه مونږ به خبر هم نه یو او جناب زموږ په عملنامه کې بسې دا نیکۍ لیکلی کېږي ښه.